البدر علينا من ثنيات د نور لارویان وجب الشكر علينا مدى لله بسم الله الرحمن الرحیم. بشمیر حمد ثنا و ستاینه خاص الله جل جلاله لره. درود او سلام دی بی پر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. د رادیو محترم اوریدونکو او د نور د لارویانو د خبرونې عزتمنو مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحاله یم چې دا د یو ځل بیا د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. معزز اوریدونکو، په دې هیله چې د دین او ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ او همداراز زموږ خپرونه په غور سره تر پایه پورې واورئ. دا د خپرونه پیلوو. ښاغلو او آغلو اوریدونکو، په دې خپرونه کې غواړم چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ویناوو او همداراز د ده مبارک له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د بیعت په اړوند تاسو دیندارو او معزز اوریدونکو ته ځینې معلومات درکاندم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي: خپل پلار او نیکه مه پرېږدئ، ځکه چې په نسب کې له پلار او نیکه نه منکر کېدل کفر یا ناشکري ده. او دا هم واورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: زما په ستاینه کې داسې زیاتی مه کوئ لکه د عیسی ابن مریم په ستاینه کې چې زیاتونه وشوه. زه د خدای پاک بنده یم، نو یوازې دومره وایاست چې د الله جل جلاله بنده او رسول. بیا یې وویل: بله خبره دا ده چې زه خبر شوی یم په تاسو کې یو چا ویلی دي چې که حضرت عمر وفات شو نو زه به له فلاني سره بیعت کوم. نو دا سړی دې په دې نه غولیږي چې له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره په ناڅاپي ډول بیعت شوی و. د هغه بیعت له برکته خو خدای پاک ټول امت له شر څخه خوندي کړ، او نن په تاسو کې کله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غوندې سړی شته چې ټول خلک هغه سره پرې راټول شي. بیا یې وویل: د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له وفات نه وروسته د صحابه و کیسه داسې وه چې حضرت علی او حضرت زبیر او ځینې نور صحابه کرام د حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها په کور کې وه. نو انصار په سقیفه بنو ساعده کې او مهاجرین د حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه سره راټول وه. ما چې دا حالت ولیده، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته مې وویل: راځه چې انصار ورونو ته ورشو. چې روان شو، په لار کې 2 تنه نیک انصار، عویم انصاری او معن په مخه راغلل. نو انصارو چې د مشر ټاکلو کومې خبرې کړې وې له هغو یې خبر کړو او بیا یې پوښتنه رانه وکړه چې اوس تاسې چیرې روان یاست؟ ما ورته وویل: انصارو ته ورځو. هغوی وویل: انصارو ته ورتلل ضروري نه دي، تاسو خپله پرېکړه په خپله وکړئ. خو ما ورته وویل: نه، موږ به هرومرو انصارو ته ورځو. چې ورغلو، هغوی په سقیفه بنو ساعده کې سره راټول و او یو تن څادر په سر اچولی و ناست و. نو ما پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ خلکو راته وویل: دا سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه دی. ما وویل: ولې داسې ناست دی؟ ویل: ناروغ دی. موږ چې کېناستو، د انصارو یو تن پاڅېده، له حمد او ثنا وروسته یې وویل: اما بعد، موږ د الله د دین انصار او مرستندویان او د اسلام لښکر یو. او ای مهاجرینو، تاسو زموږ د نبی علیه الصلاة والسلام ملګري یاست، خو په تاسو کې اوس ځینې خلک داسې خبرې کوي چې ښکاري تاسو موږ له پامه غورځوئ او غواړئ موږ له خلافت نه لرې کړئ. دا یې وویل او کېناسته. حضرت عمر فاروق وفرمایل: د انصاري له وینا وروسته ما غوښتل چې ودرېږم او یوه ښه تفصیلي وینا چې له وړاندې نه مې په ذهن کې برابره کړې وه او ډېرې نرمې خبرې مې راټولې کړې وې، دغسې وینا وکړم. خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راته وویل: عمره کېنه. ما یې خبره ومنله او نوموړی ودرېده، وینا یې پیل کړه او ما چې څومره خبرې په پام کې نیولې وې
له هغو نه هم غوره خبرې وکړې او دا ځکه چې نوموړی له ما نه ډېر هوښیار او صبرناک شخص و. د هغه د وینا ځینې ټکي داسې وه: تاسو چې د ځان په هکله د کوم خیر یادونه وکړه نو رښتیا هم تاسو د هغه وړ یاست، او څومره چې د خلافت خبره ده نو ټول عرب په دې پوهیږي چې قریش هغه یوازیني خلک دي چې د خلافت چارې باید د دوی په لاس کې وي، ځکه چې دوی د نسب او سیمې له پلوه په عربو کې له ځانګړي مقام نه برخمن دي. حضرت عمر فاروق وایي له دې خبرې وروسته یې زما او حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه لاسونه ونیول او وی ویل ما دغه 2 تنه غوره کړي دي، نو چې تاسو په هر یو اتفاق راځي هغه وټاکئ. دی وایي ما ته د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه په ټولو خبرو کې همدا خبره ناخوښه ښکاره شوه، ځکه چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شتون کې د خلافت چارې په سر اخیستل ما ته له مرګ نه هم زیات سخت و. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له وینا وروسته یو انصاري صحابي خباب ابن منذر پاتې ده او وی ویل زه وایم ښه خبره دا ده چې باید 2 مشران وټاکل شي، یو د مهاجرو دوهم د انصارو. حضرت عمر فاروق وایي له دې خبرې سره په ټول مجلس کې غږېدا پیل شوه او هر چا خپله خبره کوله، نو موږ ودرېدو چې اختلاف رامنځته نشي. نو ما حضرت ابوبکر صدیق ته وویل لاس راکړه. هغه چې لاس راکړ ما سمدلاسه بیعت ورسره وکړ او بیا ټولو مهاجرو او انصارو په یوه خوله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځایناستی وټاکه او حضرت سعد رد کړ. وروسته یو کس وویل تاسو خو سعد وواژه. ما ورته ویل هغه د خدای مړ کړي. دی وایي قسم دی په همدې ورځو شپو کې چې موږ په څومره نیکو چارو کې ګډون کړی و د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټاکنه تر ټولو غوره او ګټوره چاره وه، او دا کار موږ ځکه وکړ چې که موږ انصار همداسې پریښي وای نو هغوی به هرومرو له یو تن سره بیعت کاوه، نو بیا به موږ هم په نزله بیعت ورسره کاوه او یا به مو مخالفت ورسره کاوه، نو فساد به بیا رامنځته شوی و. بیا یې ویل اوس واورئ، هر څوک چې له مشورې پرته یو څوک مشر وټاکي او بیعت ورسره وکړي د اسلامي لارښوونو له مخې به هغه بیعت د اعتبار وړ نه وي، او که څوک داسې وکړي هغه مشر به د وژلو وړ وي. البدر علينا من ثنيات. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له وفات وروسته د صحابه و کرامو کیسه داسې وه چې یو صحابي راغی موږ ته وویل چې په سقیفه بنو ساعده کې انصار راټول شوي دي، غواړي سعد ابن عباده سره بیعت وکړي او له جناب پیغمبر نه وروسته هغه د مسلمانانو مشر وټاکي. په دې خبره موږ وبېرېدو چې حسنه هغوی په اسلام کې کومه نوې خبره را پیدا کړي. نو زه حضرت ابوبکر صدیق او حضرت ابو عبیده ابن جراح سره روان شو. په لار کې 2 تنه انصار قویم ابن ساعده او معن ابن عدی چې ډېر رښتوني صحابه کرام را سره مخ شول، نو پوښتنه یې رانه وکړه چې چیرې روان یاست؟ موږ ورته وویل خبر شوي یو چې انصار غواړي په خپل سر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځایناستی وټاکي. دواړو وویل تاسو بیرته ستانه شئ، ځکه چې ستاسو له مشورې او خوښې پرته هغوی هیڅ کار هم نشي کولی. موږ وویل نه، یو ځل خو ورځو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي ما په زړه کې خبرې تیارې نیولې وې او اراده مې کړې وه چې هلته ورسېږم نو یوه په زړه پورې وینا به کوم. چې ورسېدو ګورو سعد ابن عباده په کټ ناروغ پروت دی او انصار ترې راتاو دي. موږ چې کېناستو خباب ابن منذر د انصارو په استازیتوب وویل ای قریشو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه وروسته د هغه د ځایناستي په اړه زموږ رایه دا ده چې باید یو مشر د انصارو او بل د مهاجرو لخوا وټاکل شي، او دا د مسئلې ډیره غوره حل دی. نوموړي چې خپله خبره پای ته ورسوله، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل ټول په خپلو ځایونو کېنئ. حضرت عمر فاروق وایي دغه وخت زه راوړاندې شوم، غوښتل مې چې خپله وینا پیل کړم، خو حضرت ابوبکر صدیق راته وویل عمره ته کېنه. زه کېناستم او نوموړی ودرېده، وینا یې پیل کړه. له حمد او ثنا وروسته یې وویل ای د دین مرستندویانو،
اسلام چې تاسو ته کومه لوړه رتبه او درجه درکړې ده موږ له هغې څخه انکار نشو کولای او نه هم ستاسو حقونه تر پښو لاندې کوو. خو تاسو پوهیږئ چې قریش په عربو کې کوم مقام او حیثیت لري، نور قومونه یې نه لري او نه هم عرب پر بل چا داسې راټولیږي څنګه چې په قریشو راټولیږي. نو له همدې امله زموږ پرېکړه دا ده چې قریش به امیران او تاسو به یې مرستالیان یاستئ. بیا یې وویل ای انصارو له الله څخه وبېرېږئ او اسلام مه ټوټې ټوټې کوئ او نه داسې شي چې تاسو په اسلام کې د نوې خبرې یعنی اختلاف بنسټ کېدئ. له همدې عمله زه تاسو ته 2 کسان وړاندې کوم چې یو عمر ابن خطاب او بل ابو عبیده ابن جراح دي. دا دواړه د پوره باور او اعتماد وړ خلک دي. نو چې هر یو تاسو خوښ وي هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځای ناسته وټاکئ. حضرت عمر فاروق وایي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وینا ټول توري زما د زړه خبرې وي، خو یوازې آخري خبره زما خوښه نشوه او دا ځکه چې قسم ده زه دا خوښوم چې لکم جرم پرته هسې په بې ګناهۍ کې ووژل شم، بیا را ژوندی شم، بیا ووژل شم، بیا را ژوندی شم. خو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غوندې شخص په شتون کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلافت منلو ته هیڅ کله تیار نه یم. نو پاڅېدم او ومې ویل ای انصارو، ای مسلمانانو، د پیغمبر له وفات نه وروسته د خلافت چارې باید د هغه مبارک هغه ملګري ته وسپارل شي چې لوی خدای جل جلاله په قرآن کریم کې له پیغمبر سره یو ځای نوم یاد کړی ده، لکه چې الله پاک فرمایلی دی د 2 کس و. هغه وخت چې دواړه په سمڅه کې و او هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. نوموړی هغه څوک دی چې په نیکو کارونو کې تر هر چا وړاندې دی. بیا مې غوښتل چې زه حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه سره لومړی بیعت وکړم، خو یو انصاری را پاتې را وړاندې شو او د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه مبارک لاس یې ونیوه او په همدې توګه ټولو مسلمانانو په یوه خوله نوموړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځای ناستی وټاکه او له سعد ابن عباده څخه پام واوښته. علامه ابن سیرین رحمت الله علیه وایي د زریق قبیلې یو تن راته وویل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات په ورځ حضرت صدیق اکبر او حضرت عمر فاروق انصارو ته ورغلل او وی ویل ای انصارو، موږ ستاسو له حق څخه انکار نه کوو او نه هم یو مسلمان ستاسو له حق نه انکار کولای شي. له همدې عمله موږ تاسو د خیر په هر کار کې له ځان سره شریک کړي یاستئ. خو عرب له قریشو پرته پر بل چا نه راټولیږي، ځکه چې قریش تر هر چا خوږ ژبي، د ښکلا خاوندان، د غوره سیمې اوسیدونکي او په ټولو عربو کې د درنښت او دبدبې څښتنان دي. نو زما خوښه دا ده چې ټول حضرت عمر ابن خطاب سره بیعت وکړئ. هغه وویل موږ له حضرت عمر فاروق سره بیعت نه کوو. حضرت عمر فاروق وویل ولې؟ هغه وویل موږ ویریږو چې ته به نورو خلکو ته په موږ باندې لومړیتوب ورکړې. حضرت عمر فاروق ورته وویل چې زه ژوندی یم داسې به نه کیږي او اوس تاسو ټول پاڅېږئ او حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه سره بیعت وکړئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل ته له مانه ځواکمن یې. حضرت عمر فاروق ورته وویل ته له مانه غوره یې. حضرت صدیق اکبر 2-3 ځله همدا خبره وکړه. آخر حضرت عمر فاروق ورته وویل زما ځواک ستاسو له غوراوي سره ستا ملګری ده. نو ټولو خلکو حضرت ابوبکر صدیق سره بیعتونه وکړل او په همدغه وخت کې ځینې خلک حضرت ابو عبیده ابن جراح ته ورغله چې بیعت ورسره وکړي. نو هغه ورته وویل په داسې حال کې چې د 2 شته تاسو څنګه ما ته راځئ او بیا له ما سره بیعت کوئ. حضرت امام مسلم رحمت الله علیه وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابو عبیده ابن جراح ته لیک ور واستاوه او غوښتنه یې ترې وکړه چې دلته راشه، زه غواړم د خلافت چارې تا ته در وسپارم، ځکه چې ما له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه اوریدلی دي چې د هر امت لپاره یو امین وي او زما د امت امین حضرت ابو عبیده ابن جراح ده. حضرت ابو عبیده ابن جراح په جواب کې ورته ولیکل زه نشم کولای له هغه سړي نه وړاندې شم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل ژوند کې خپل ځای ناستی ټاکلی و. حضرت ابو البختری رحمت الله علیه وایي حضرت عمر فاروق ابو عبیده ابن جراح ته وویل
لاس راکړه چې بیعت در سره وکړم، ځکه چې ما له جناب پیغمبر نه اورېدلي چې ته د دې امت امین یې. هغه ورته وویل زه له هغه چا څخه وړاندې کېدل نه غواړم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل ژوند کې خپل ځای ناستی او امام ټاکلی و. همدا روایت ابن سعد او ابن جریر هم راوړی ده او وایي حضرت عمر فاروق چې حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته دا خبره وکړه، هغه ورته وویل ما خو پخوا له تا نه داسې د غفلت خبره نه به اورېدلې. آیا ته ما سره په داسې حالت کې بیعت کوي چې صدیق او د دود هم موجود وي؟ د خیثمه طرابلسی د همران لخلیوایی حضرت عثمان رضی الله عنه ویل حضرت صدیق اکبر د خلافت لپاره تر ټولو وړ شخص دی، ځکه چې هغه ریښتونی د دوهم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځانګړی ملګری دی. حضرت سعد ابن ابراهیم ابن عبدالرحمن ابن عوف وایي حضرت عبدالرحمن ابن عوف او عمر ابن خطاب ولاړ و چې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د حضرت زبیر توره ماته کړه. بیا حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه پاڅېد، خلکو ته وینا وکړه او داسې ویل قسم دی چې هیڅ کله ما د خلافت ترلاسه کولو تلوسه نه ده کړې، نه مې خلافت خوښ دی او نه مې له الله نه پټ یا په ښکاره د دې غوښتنه کړې ده. خو زه ډارېږم چې حسینه فتنه رامنځته شي او ما ته په خلافت کې هیڅ مایوسي نشته، خو اوس دا کار زما غاړې ته رالوېدلی ده، نو چې د الله مرسته نه وي دا درون کار زه تر سره کولی نشم. خو که په تاسو کې یو ځواکمن کس دا کار له ما نه واخلي او هغه یې تر سره کړي زه به پرې ډېر خوښ شم. راوي وایي مهاجرینو د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه عذر ومانه، خو حضرت علی او حضرت زبیر وویل موږ یوازې په دې خبره خوابدي یو چې له موږ نه په مشورې کې پوښتنه نه کیږي. کنه نو زه هم همدا رایه لرم چې له پیغمبر نه وروسته حضرت ابوبکر صدیق تر هر چا غوره دی، ځکه چې هغه په سمڅه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملګری و، د دوهم او پیغمبر په خپل ژوند کې خپل ځای ناستی او امام ټاکلی و. حضرت سوید ابن غفله رضی الله عنه وایي حضرت صدیق اکبر ته چې د مسلمانانو خلافت وسپارل شو، حضرت ابو سفیان ورغی، حضرت علی او حضرت عباس رضی الله عنهما ته وویل چې دا کار څنګه د قریشو تر ټولو وړې او کمزوري کورنۍ ته سپارل شوی؟ بیا یې ورته وویل که تاسو غواړئ زه به ټوله مدینه له سپرو او پلو ځواکونو نه ډکه کړم. هغوی ورته وویل داسې مه کوه، ځکه چې که حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه د دې کار وړ نه وای موږ به نه و پرېښی. بیا یې ورته وویل ای ابو سفیانه ټول مسلمانان د یو بل خواخوږي او له یو بل سره مینه کوونکي دي، اگر که بدنونه او سیمې سره لري وي او منافقان یو بل ته غله وي. حضرت ابن ابجر رحمت الله علیه وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې خلیفه وټاکل شو، ابو سفیان ورغی حضرت علی ته وویل آیا د قریشو تر ټولو وړې کورنۍ پر تاسو برلاسي پیدا کړ؟ که ستا خوښه وي زه به ټوله مدینه له سپرو او پلو ځواکونو نه ډکه کړم. حضرت علی ورته وویل تا له اسلام راوړلو وړاندې ټول عمر د اسلام او مسلمانانو سره دښمني وکړه، خو دا کارونه نه اسلام او نه مسلمانانو ته ضرر رسولای شي. بیا ورته وویل همدا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې کار تر ټولو وړ شخص دی. حضرت صخر رضی الله عنه د پیغمبر ساتونکی و. دا وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له وفات نه یوه میاشت وروسته خالد ابن سعید ابن العاص په داسې حال کې چې وریښمینه چپنې په تن وه له یمن نه مدینې منورې ته راغی او لومړی له حضرت عمر او حضرت علی سره مخ شو. حضرت عمر فاروق چې د نوموړي وریښمینې چپنې ته وکتل، خوا او شا ملګرو ته ویل دا ترې وشکوئ، په داسې حال کې چې د امن په شپو کې سړیو ته وریښمن کارول ناروا دي، دی څنګه وریښمنه چپن اغوندي؟ خلک پرې راټول شول او د نوموړي چپنې وشلوله. وروسته خالد حضرت علی ته وویل ابو الحسن د عبدالمناف په کورنۍ څنګه نور خلک برلاسي شول او واک ترې واخیسته؟ حضرت علی کرم الله وجهه ته وویل ته څه فکر کوي چې دا واکمني ده او که خلافت؟ هغه وویل تاسو تر نورو خلکو ډیر د دې کار وړ یاست. حضرت عمر فاروق ورته وویل خدای دې غاښونه در مات کړه،
دا خبره درواغجن خلک کوي او لدې پرته چې ځان ته تاوان ورسوي نور هیڅ نشي ترلاسه کولای. د حضرت خالد ابن سعید ابن العاص لور خالد وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځایناستی وټاکل شو، څو ورځې وروسته زما پلار له یمن نه مدینې منورې ته راغی. نو حضرت علي او حضرت عثمان ته وویل ستاسو نه چې واک بل چا واخیست آیا تاسو پرې خوښ یاست؟ حضرت عمر فاروق چې د نوموړي له دې خبرې نه خبر شو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل، خو هغه یې پروا ونه کړه. البته حضرت عمر فاروق دا خبره ښه ونه ګڼله. خالد تر 3 میاشتو پورې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت ونه کړ. بل ورځ نوموړی په خپل کور کې ناست و. حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه په لاره تېرېده چې ویلي ده نو سلام یې پرې وکړ. حضرت خالد ورته وویل آیا ته خوښوي چې زه تا سره بیعت وکړم؟ حضرت ابوبکر صدیق ورته وویل زه دا غوره بولم چې عام مسلمانان په کوم شي سلا شوي دي ته هم هغه ومنې. خالد ابن سعید ورته وویل سمه ده، بیګا ته درځم او در سره بیعت کوم. راوی وایي نوموړی چې ماښام راغی، حضرت صدیق اکبر په منبر ناست و، نو بیعت ورسره وکړ او بیا به حضرت صدیق اکبر د نوموړي په هکله ښه ګمان درلوده او درناوی به هم کاوه. بل وخت چې حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه شام ته د مسلمانانو لښکر لیږه، د هغوی جنډه یې خالد ابن سعید ته ورکړه او هغه خپل کور ته راوړه. حضرت عمر فاروق چې خبر شو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل خالد ابن سعید هغه څوک دی چې یو وخت د مسلمانانو د اتفاق په اړه خبرې کولې او اوس تا د مسلمانانو امیر ټاکلی؟ حضرت عمر فاروق له ډیر ټینګار وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابو ارویه دوسی ته دنده ورکړه. وی ویل ورشه خالد ابن سعید ته ووایه چې هغه جنډه بیرته راوسپاري. استازی چې ورغی هغه جنډه ورکړه او وی ویل زه نه د دې په راکړه ډیر خوشحاله وم او نه یې په بیرته اخیستلو خوابدی یم. او حضرت ابوبکر صدیق ته ووایه چې ملامت بل څوک یعنی حضرت عمر فاروق دی. خالد وایي وروسته حضرت ابوبکر صدیق زموږ کور ته راغی او زما پلار ته یې عذر وکړ او ورته وویل له حضرت عمر فاروق څخه مه خفه کېږه، ځکه چې هغه داسې سړی دی چې زما پلار تر مرګه پورې ورسره مینه وکړه او دعاګانې به هم ورته کولې. حضرت عایشه بیبي وایي زما پلار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه غوښتل له نورو مسلمانانو سره ذوالقصه غزا ته ولاړ شي، نو توره یې تر غاړې کړه او په آس سپور شو. حضرت علي رضی الله عنه چې خبر شو راغی، د نوموړي د سپرلۍ مهار یې ونیوه او ورته وویل ای د رسول الله خلیفه ته چیرې ځې؟ زه نن تا ته هغه خبره کوم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احد په ورځ درته کړې وه. توره دې تیکې ته واچوه او په خپل ځان له منځه تللو موږ مه خوابدي کوه، ځکه چې قسم دی که ته له منځه ولاړې په دنیا کې به اسلامي نظام ختم شي. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی کرم الله وجهه رایه ومنله، بیرته راستون شو او لښکر یې ولیږه. ډیرو درنو او محترم اوریدونکو، زموږ د خپرونې د پای شیبې شوې. اوس له تاسو اجازه غواړم ته بلې او راتلونکې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم. تاسې هر یو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.